اکثرت دلته کابل ته راځي نو حتما پغمان ته به راځي. تقریبا دیگه چی میگه نامزادی برابر شده زن گرفتن. از همینجا گوش پدر بزنی. نوم دې چیه ده؟ حاجی منصور. حاجی صاحب منصور. او اج دې کړی ده؟ او څو کاله کېږي اج دې کړی؟ 4 کاله. یا وقتا یادت میاد دکتر صاحب سه قریه را پشت بگیدی برام میدویدی. واستا خانه می آمدیم از دست پدر لات میخوردیم. میف کجا بودی؟ بودی پرا رو نمیرسید برات. نه والا. او را کسی که سنش کمتر بود میگیره. آفرین. اگه ما میگرفتیم اما هم بازور از ما میگرفت. حاجی صاحب سو هم صنف کرده؟ 15 صنف که. بیا دکتری که کوم برخه کوي تخصص سترګو کې اخلي قلب کې اخلي یا د سر چې مثلا سر علاج کوي دماغان د څوک سره رواني تکلیف لري و د دماغان ډیر د افغانستان کې چای موندی دیگه فعلا چای از دیگه فنا با چی وقتی چای با روز افطاری میشه روز افطاری بخیر دیگه چی داری نام خودت سلیمان تو هم دیگه چاره برکی از اونجا هستم ماشاءالله صدایت بسیار دغور نیست خوب صدا داری داد خدا صدای خودت دیگه با دوبله و اعلانات بسیار خوب میشه نه واسه کنید دیندار شما همین کسایی که روش یاد دارین یعنی ببینین همین با روش کچولو میرقم میده میشه همین قمایده میده بیا از دیگه چک نکن خیلی کامرامینم تا روش نخورده آینده که لخر چی هستی انجینر ماشاءالله څومره دا په ویاړ ځای څه بس انجینران ولرو ته چې غواړې آینده کې سلامونه دوستانو جوړ په خیر خدای دې کې جوړ روغ اوسئ نن راغلی یاستو د روزې مبارکه میاشت کې پغمان ته د پغمان ملي پارک ته دلته روزې ورځ ده خلک راغلي دي میلې لپاره نو پس له دې به د روزه ماتي دلته تیاری نیول کیږي موږ هم راغلو د روزې ورځ کې چې تاسو ته د دې ماحول نه د دې ملي پارک نه تاسو ته یو تصویر ولرو هوا دلته لږ زره یخه ده تاسو که غرونه ووینئ اوس هم واورې شته پکې تر اوسه واورې صحیح هیلې سوي نه دي نو موږ انشاءالله مصاحبې لرو او د ښایسته ماحول نه تاسو تصویرونه لرو له موږ سره اوسیږئ انشاءالله ښایسته ښایسته تصویرونه تاسو به لرو د فواد نادري چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ لایک کمنټ ستاسو له یاده ونه وځي زه انشاءالله تاسو تصویرونه لرو مننه سلام علیکم پشتو میفهمی پختو پیگه فارسی خوب هستی جان تنجور است شما خوب هستین بخیر خب نامه که چی است نعمت الله نورستانی نعمت الله نورستانی چی از یک جایی هستی والا دیگه نورستان هستیم دیگه بخیر تاول نرفتیم خب بیخ نرفتین نورستان نرفتیم در کابل زندگی میکنین والا این چیزی که هم 18 سال 19 سال از کابل زندگی کردیم خب دیگه تالش تو نورستان نرفتی مردم بسیار مردم هست که میگه ما نورستان بریم چکر خودت دیگه تال نورستان نرفتی چی رقم والا یک دفعه رفتیم خب 5 ساله بودیم دیگه یادمون نمیاد خب میگم موقع برابر نشده که بریم دیگه میخوایم یک روز بخیر دمیم سال دلم از بریم یک چکر نورستان قوم خیش وجه است والا از یاد است دیگه قوم خیش بگه هر کس بگه هست خانه مانه کل جای هست دیگه کل فامیلا دیگه حتما اینجا آمدن دیگه در 18 سال گفتین نه ولی ها کل فامیلای نزدیک ما دیگه هم کابل هستن خب کجای کابل زندگی میکنین ما در سر کوتل طرف خرخانه دیگه بله خب اینجا چطور امروز چطور شد که آمدین والا دیگه امروز جمعه بوده در خانه شته بودیم بچه‌ها رو گفتیم بریم یک چکر دیگه طرف پغمان خب دیگه کم میله کنیم دیگه ساعت ما تیر شد
چطور است امروز روزه چطور است؟ حالا روزا خوب است، هوا یخ است میگذره دیگه، فهمیده نمیشه. دیگه کاسه ما آوردین یا نه؟ نه حالا دیگه تا چی فعلا رقم؟ نوردیم. بخیر درا بخیر افطار میکنین؟ اگر درا دیگه نوخت شد درا میکنیم، اگه نه میریم بخیر خانه دیگه. خب آه. این رفیقم امروز خودت است دیگه. بله. خب جور هستی؟ صحتمند بخیر. نامه که چی است؟ عابد قاسمی. عابد قاسمی. خودت از کجا هستی؟ ما از بغلان هستیم. بغلان. کجای بغلان؟ از ولسوالی خوست فرنگ. خوست فرنگ. از فرنگش هستی یا از فرنگ. فرنگ میگه؟ خب دول چی یک فرنگ است؟ یا خوست فرنگ میگن. باز سه بخش داره دیگه، مثلا همی دهنه میشه به چند سه بخش تقسیم شده، دهنه، دوابی و همی خوست. خب رفتی فرنگ رفتی یا نه؟ تقریبا سال 2-3 دفعه میریم. راهش میگه بسیار خطرناک نیست؟ راهش بسیار خطرناک هم است، بسیار خراب هم است. خام است نه؟ خیلی خام است. خب از اندراب که طرف میشه ما رای مان از اندراب است. باز از طرف دوشی هم راه داره، خود اندراب نزدیک میشه. باز از اون را که میری تا بیخ کوتل خوبم تو قیر است، سرک جور شده. بعد از اون طرف ولسوالی ما که میری مکمل خراب. اینجا کجا زندگی میکنین؟ اینجا ما پروان 3 زندگی میکنیم. پروان 3 چه قاه میشه دیگه هستین؟ اینجا ما تقریبا 15 سال میشه. خب 15 سال شاید زیاد هم شد. خب از این گفت بغلان خوب است یا کابل؟ نظر به سیاحت و جای و تفریحگاه که ببینیم بغلان خوب است. باز نظر به تحصیلات و که درس و چیزا که هست، باز اونجا درس نیست، هم خوب است که زندگی کنیم. خب باز هر جایی که آدم هم وطن پدری و مادری یا که باشه، باز دیگه آدم طبیعتا یکمکی راحت می باشه. اونجا باز یک تا بیادر کلان هم که هست، اونجا زندگی میکنه، باغ داریم، خانه داریم. تقریبا این شاید عید رمضان باز کل فامیل اونجا بریم. عید قربان پارسال هم رفته بودیم، یک هفته اونجا بودیم، رخصتی ها رو اونجا خلاص کردیم، باز اومدیم. چطور امروز روزه؟ والا ما خود در کار می باشم، کم تم تشنه و گشنه میکنم. من خمیه که من روزه نمیگیرم. نه خدا نکنه. چند سال هستی؟ من 21 میشم. بخیر. نه نام خدا دیگه تقریبا دیگه چی میگه نامزادی برابر شده زن گرفتن. از همینجا در گوش پدر بزنی. بیادرها کلان است حتما جانی. از من که یک دیگه هم کلان است. او گرفته؟ نه او جرمنی است، نخواد بیا اینجا. خب نوبت به خودت داد نه؟ شلستم نمیده. خب دیگه کاسه را دیگه زمین ان شاء الله میشه کار. بخیر ان شاء الله خانه بریم. عالی وقت است. تحصیلات تحصیلات دیگه مکتب خلاص شده، کامپیوتر ساینس میخوانم. خب هر وقت که بخیر پانتون خلاص کردی باز تصمیم بگیر ان شاء الله. نه خیال شوخی اگر حوصله داشتی ماستری هم بخوان بعد از اون بخیر ان شاء الله تصمیمش دارید. تشکر قاسمی صاحب. نورستانی صاحب از شما هم تشکر. بخیر باشید. تشکر. بخیر باشید. دوستان یوی د نورستان نو یوی هم د بغلان دلته راغلی وو. دلته سرازه ملي پارک د مختلفه ولایتونه دلته راځي کسان. نو خاصه جای ده پغمان د سیو جای د څوک بنوي په افغانستان کې، یعنی ډیر هغه کسان چې ولایتونه لګلري دي هغه به راغلي نه، خو اکثریت دلته کابل ته راځي، نو حتما پغمان ته راځي. اوس خو لګ هوا یخه ده او بل روزه ده، لګ بیروبار کم ده. نو دې ساحو کې یعنی دومره بیروباري دومره خل راځي، خصوصا دغه پارک چې تاسو دلته دا ساحه چې تاسو دلته وینئ، یعنی دلته شاید زیاتره ځای نشي پیدا کولی، خو اوس لږ یخ ده، اوس روزه هم ده، کسان دونه نشته. زه انشاءالله نور تصویرونه تاسو ته لرو. دغلته وړاندې کراچۍ ده، دلته به ورسو چې لکه چې روزه ماته تیارېږي که څنګه. چطور هستین؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ نامت چی است؟ عبدالله. ماشاءالله. معنی عبدالله را میفهمی؟ چیست؟ بنده الله. نه ماشاءالله. صنف چند هستی؟ صنف 7. خانه کجاست؟ اون اوجا است. اوجا کجاست؟ نامش چی است؟ گلستان پغمان دیگه. خب اینجا چطور میایین؟ اینجا چکر میزنین یا نه کامکار اینجا؟ غریبی میکنیم. چی غریبی میکنین؟ یگان نو چیز میبرین. فرش چیز. خب فرش دارین کرا میتین؟ روز چند فرش کرا میتین اینجا؟ شاید 100 روپیه کنیم، 100 روپیه شاید. خب باز دیگه بیادرام هست که کسام کار میکنه؟ خوب است. خب بازی پیسه رو خودت میگیری یا به خانه میتی؟ نه به خانه میتونه. امروز چقدر کار کردی تالی؟ امروز تا فعلا هیچ نکردیم. چرا؟ فرشایت کو خیر؟ برابری سکن نیست. خب ایجاست فرشایت؟
این کاکا چیز میشه؟ نه خو از می قریه است. خب امیجا هسته. خب اینجا بیا بچه. تشکر. برو موفق باشی در کارت. چطور هستی بچه؟ جرس. جان و جور است؟ آه. بلندتر گپ بزن دیگه. خب این توپا رو سودا میکنی؟ دانه چند؟ من 50 دانه 50 روپه قیمت نیست؟ قیمت است؟ چند میگیری خودت؟ راست بگو دیگه. چند میخری خودت؟ این دانه چند میخری در بازار چند میخری ایره؟ پدرم خرید. خب هر توپ چند روپه میمونه؟ بلندتر گپ بزن که بلندتر گپ بزن. مثلا تو چند تا؟ 10 روپه میمونه؟ امروز چند تا سودا کردی؟ اندازه ای سودا نکردی؟ نه. چرا؟ میسازم. خب اینا یک نورش سلامت چند سودا میکنی؟ 50. مراد نمیکنی؟ مراد نمیکنی؟ ها؟ 30 30 روپه؟ ای ماشاءالله. برو بچم کارت موفق باشی. خب دوستا فلک هستن در سن خود خورد یا باید وقتی است که چکر بزنن درس بخونن، اما متاسفانه یک سلسله مشکلات اقتصادی است. نظر به مشکلات اقتصادی یا مجبور هستن کار کنن. خب اینمیجا که کاکا چای جوش داری دیگه کاکا نه؟ سلام علیکم. السلام علیکم. مانده نباشه. جان و بسیار جور خوش کاکا آمدید. جان. بخیر است. صحتمند. جان و جور جور است. است. شکر فضل خدا. خب این چای موندی دیگه. فعلا چای از دیگه فنا با چی وقتی چای؟ با روز افطاری میشه. روز افطاری بخیر. بله، دیگه چی داریم؟ دیگه خب فعلا چای از دیگه چیزا خود از جمع میارن دیگه کاسه میکنن. خب یک کمک طرف که این خب داستان یک چای ضرورت دارن. خب دیگه برایشان میتونیم چیزی که یک ترمز چای چند است باز؟ فعلا خب ما خب فروش ما 50 است، 30 است، 20 است. تا حتی که نداشت باشه در پا میتیم چی کنیم؟ خب کام کسی هست که یک ترمز چای به دل خود 100 روپیه بگیره؟ فعلا دیگه خوب نیست. خب چطور وضع اقتصادی؟ خوب است دیگه. خب میشه چیزی؟ فعلا خود برف بود، زمستان بود، نه دیگه این جمعه اول است که نه روی کار هستیم دیگه. پناه به خدا. بیا ان شاء الله خداوند به کارتون برکت بندازه. خیر ببینید. خدا شما را موفق بسازه. میشه دیگه. ماه رمضان است، بدون از اینکه پول میگیرین یک ترمز چای یا یک گیلاس آب به کس که میتونی کلا نشه. خیر باشه پروا ندارم. مقصد تو شو که خب باز چی دارین که ما در افطاری جا باز بیایم پیش خودت؟ فعلا دیگه باز ما خود که چیز نیست، چای هست نه یگان کشمش چیزا هست. خب کاش که بولانی باز پخته کنید این روزا. خوب نیست؟ مشکل کجاست؟ خب در این جمعه فعلا اینقدر نفر اومده. اینجا برف بود، کسی هیچ نمی اومد. خب نه دیگه این جمعه برفان کم شده دیگه. از بعد بخیر رفت آمد میشه دیگه، مجبور بولانی هم کنیم هر چیز باشه. چون رمضان است اینجا بولانی پزا نیست نه؟ نیست اینجا که کم بیارید هم افطاری خوبتر میشه. میشه ان شاء الله. موفق باشی کاکا. زنده باشه. سلام علیکم. دوستا کاکا جان اینجا چای جوش میکنه به افطاری. بعضی کسایی که چای ندارن دیگه من اینجا چای میگیرن. خب هستن دوستا آمده از جای مختلف. ما انشالله پیش میریم ببینیم که دیگه کیا از کجا آمدن. با ما باشید. سلام علیکم. جان جور بخیر، صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ صحتمند بخیر؟ مرا در مابین جای بدین خیر دیگه. خب باش دوستای عزیز، من در مابین کمی جوانا بشینم، جوانای خوشخوی معلوم میشدن. چطور هستین؟ شکر فضل خدا. نام چی است؟ ادریس. ادریس جان. ادریس جان خانه میجا یا از جای آمدی؟ نه از برکی آمدیم. چارایی برکی دیگه. خب چی وقتی اینجا میای؟ کدام روزا میای؟ یگان جمعه اگه میایم مگه نامدیم دیگه. خب همی سه رفیق دیگه آمدیم. سه رفیق. خب نام خودت چی است؟ حسیب الله. تو از کجا آمدی؟ از سه ماز برکی آمدیم. خب خودت هم چاری برکی. خانه همونجا دیگه. بله همونجا است. نام خودت؟ سلیمان. تو هم دیگه چاری برکی. از همونجا هستیم. ماشاءالله صدایت بسیار بغور نیست. خوب صدا داری. داد خدا. صدای خودت دیگه با دوبله و اعلانات بسیار خوب شد. بیا ببینیم چی میشه. نه ماشاءالله. سن چند ساله هستی؟ تقریبا 21 می. 21. بله. خب ماشاءالله. نام خودت از ادریس گفتی. ادریس جان. ادریس جان امروز دی کاسم آوردین یا نه؟ نه اما تا اومدیم میریم پس یک نیم ساعت بعد خونه. خب باز میرسیم تا نیم ساعت؟ شاید. خب اینجا افطار
اگر نیم چکر میآوردین دیگه کاسه را میآوردین. دیگه نشد دیگه جمعه شد دیگه بریم. خب دیگه جمعه دیگه تصمیم دارین که شاید. باز یک میله بگیرین دیگه. باز یک میله بگیریم. به خاطر از اینکه چقدر دور میای باید کم دیگه کاسه داشته باشی دیگه. بله بله. خب مکتب خوندی؟ مکتب خوندیم. صنف نو. خب صنف نو هستی؟ چند ساله هستی؟ 19. 19. چطور دیر شروع کردی مکتبه؟ دیر شروع کردیم ما یک داره. خب خودت چی رقم مکتب؟ فارغ شدیم ما. دو پانتون دیگه منتظر امتحان کنکور هستیم. امتحان باید میتین دیگه امتحان دیگه. بله. آمادگی گرفتی؟ خوب است دیگه. ببینیم چی میشه. توکل به خدا. در کدام مضامینات کلاسی باز؟ همین فیزیک و کیمیا. خب اصلی مضامینا رو تو دیگه میفهمی؟ نه خب قدر نمیفهمم. خب مدا علاقه زیاد دارم برش. خب یعنی آمادگی میدی دیگه خودت؟ ببینیم. چون امتحان کنکور که میتی باید آمادگی داشته باشی دیگه. آمادگی باید بری دیگه 3 ماه و بعضی یک سال آمادگی درس بخونی. ها موفق باشی. سلامت باشین. زنده باشین. تشکر. زنده باشین. زنده باشین. خداحافظ. خب دوستای عزیز جوان‌ها از جای مختلف آمدن. کسای بعضیا دیگ کاسه آوردن و بعضیا فقط چکر آمدن و میرن پس به افطاری خدا میرسونن. میریم بالا انشالله تصویرهای دیگه هم به شما می داشته باشیم. چند دانه جوان دیگه هم دو بالاش تگیست میریم پیشان از او هم انشالله به شما تصویر می داشته باشیم. با ما باشین. السلام علیکم. سلام جوړ. ستړي مسئ جوړ په خیر. تم را نږدې سه نو ته دې خوا راسه. څنګه هستې ورون؟ والله خیرت. صحت مو ښه ده؟ والا زه نو ودرې زه په دې دې پاس به کښېنو صحیح ده؟ څنګه یې ورور؟ بخیر الحمدلله خیرت. نوم دې څه دی؟ نوم مې نصیب الله دی. نصیب الله. نصیب د کوم ځای څخه؟ د روزګان ولایت ته. روزګان ولایت نه. کورونه همالته دي؟ کورونه اوس دلې کابل کې. که اوس راغلی یاستې دلته؟ هو راغلی دلته. دلته څه کاروبار کابل کې؟ کابل کې بس شی نشته دغسې درسونه وایي. درسونه وایي؟ پوهنتون وایي؟ هو پوهنتون کې. ښه کومه رشته؟ تعلیم تربیت څانګه فیزیک ماشاءالله. فیزیک ډېر سخته نه ده؟ سخت دی والله موږ هم ورته مجبور شو. دولتي ده؟ هو دولتي دی کابل پوهنتون کې. ښه څوم کال دی ده؟ اول کال مو دی. یعنې څنګه دی بیا د درسونو سختي به نه کوي؟ والله اول کال دی شاید یو څه سخته ځي نو سړی ورسره پېژنه. بیا موږ ولایت خو داسې دغه هلته هم دومره درسونه نه دي ویلي نو دلته واقعیت یو څه درسونه سخت دي. نن څنګه داسې چکر راغلی یاستئ؟ نو د جمعې ورځ بس د ملګرو سره وتلي نو دا روزه ماتې هم دلته کوئ که بیرته رسوي اتاق به وي نو تاسو؟ نه خپل کور د دې شخصي کور دی. روزه ماتې کور ته رسوي نو؟ کور ته روژه مات رسوم. ستا نوم څه دی ورور؟ ما نام احمد سلیم دی. احمد سلیم. محمد سلیم. ښه سلیم جانه ته د کوم ولایت څخه یې؟ زه د روزګان ولایت یم. ته هم د روزګان یې؟ هو زه هم د روزګان ولایت یم. او ستا نوم؟ ما نوم پاینده محمد دی. پاینده محمد. ښه ته د کوم ولایت یې؟ زه هم روزګان ولایت یم اصلي. روزګان. ښه تاسو درې واړه نو خپل سره استئ که نه ډیوالان یاست؟ او سره قریبان یو دوستان یو. ښه تاسو هم درسونه همدلته وایي؟ یا زه کاروبار کوم. زما کور په کندهار کې دی. ښه زه د تیلو کاروبار کوم. په همه کندهار کې؟ یا نیمروز زیرات باندې. ښه څنګه تیل ارزانه شوي که قیمته دي؟ تیل نو بس اوس قیمته دي اوس لا شاید ارزانه سي خو دا زموږ تجارانو ډېر سر خراب کړي دي. هلته بندر عباس کې د تیلو موضوعات یې ډېر خراب کړي دي. یو پر بل باندې مافیایي کړۍ جوړې سوي دي. نو امارت باید دا شی په خپل لاس کې واخلي او حکومت یا یو څوک پاملرنه ورته وکړي. هلته دا کار ټول د شخصي لیول ته اوښتي دي مافیایي کړۍ په لاس. یعنې د ایران حکومت دا کار کوي که څنګه؟ یا د افغانان دا کار کوي هلته په ایران کې. ښه واقعا اوس دا د کیفیت د تیلو اوس څنګه ده؟ اوس کیفیت د تیلو چې کوم تیل دلته په افغانستان کې سټنډرډ سي بیرته برګزشت کوي ایران ته هغه تیل بیرته په د قاچاقي شکل را روان دي. دوه ځل بیرته هلته ایران هم نه پرېږدي بیرته په قاچاقي شکل را روان دي.
ماسې مخ سپینۍ په شکل باندې واپس سي برګزشت سي بیرته پر بله لاره بیا قاچاق باندې راځي او بیرته په قاچاق راځي. څنګه د کاروبار د تیلو کاروبار د تیلو خو ډېر خراب د تیلو کاروبار وایي ښه فایده هم لري او ښه تاوان هم لري همداسې وایي څنګه یا دا نفت کاروبار لږ ذره نفت کاروبار چې دی ښه فایده لري تاوان نه لري ډېر ښه خو زموږ خلک یې خرابوي په خپل په لوی لاس یې خرابوي که خپله خراب نه کې د تیلو کاروبار په دنیا کې لومړی د زرو کاروبار دوهم د تیلو کاروبار تاسو ته نو ایران نه تیل واردوئ و ایران نه تیل واردوي او ته څه کاروبار کوې زما به دلته په سبقان وخته ښه مکتب وایې خلاص کړی د مکتب بس 12 صنف کې 12 صنف کې هو د 12 صنف نو خلاصې له خیره څه کالې هو د خیره کومه رشته دې بیا خوښېږي بیا نو د خیره سره ماره چار شي ته نه یو رشته خو دې خوښېږي نو ماره د خیره ډاکټرۍ ته ځان فارغه وم ښه نو ډاکټر سلیم هو او تخلص پوپل ډاکټر سلیم پوپل متخصص دی داخلي عمومي هو همداسې وایي که نه هو بیا ډاکټرۍ کې د کوم برخه خوښېږي تخصص سترګو کې اخلي قلب کې اخلي یا د سر چې مثال د سر علاج کوي دماغیان د څوک سره رواني تکلیف لري و دا دماغیان ډېر دي په افغانستان کې علت چې تا دماغیان انتخاب کړی ده دماغي بخش دا د دې په افغانستان کې د سړی نسته چې د دماغ مرضونه لري ښه ته مانو د عصبي بخش کې نو و د ډاکټر صاحب سلیم پوپل معالج عقلي و عصبي همداسې زه انشاءالله موفقه اوسې سلیم جانه دعا درته کوو هدف په ژوند کې انسان ولري حتما هغه ته رسېږي ښه بخش ده ښه رشته ده ډاکټري هم ثواب ده هم خورمه صحیح ده که چا ته ځان زړه وخوته پیسې ته واخله او چا ته زړه وخوته همه ثوابي خدمت وکړه که نه موږ ډېر ښه ډاکټران په افغانستان کې لرو خو متاسفانه چې په افغانستان کې لږ ذره موږ د خپلو قدر باندې لږ نه پوهېږو که نه ډېر استعدادونه موږ لرو په طب بخش کې انجینران لرو حقوق بخش کې مثلا د اقتصاد برخه کې خو متاسفانه چې لږ ذره موږ دغه اعتماد په خارج باندې سوی ده او موږ وایو چې والا خارج کې ښه ډاکټران دي یا مثلا ښه انجینران دي خو نه که دوی باندې موږ اعتماد وکړو زمینه ورته مساعد وکړو داسې ډاکټر صاحب سلیم و دی به له خیره سره ډاکټران پیدا کېږي او استعدادونه به یې انشاءالله یو ورځ له خیره سره داسې نه چې زه لیونی سم راسم تا ته افغانستان کې په 100% کې 80% خلک دا د دماغ مرض لري بیا مشکل نشته زه انشاءالله موفقه اوسې ورسلیم جان خوشحاله اوسېږي په اجازه دوستانو ډاکټر صاحبانو تجارانو دلته موږ مسابقې ورسره وکړله زه انشاءالله پاس هغه جنن تصویرونه تاسو ته لرو له موږ سره اوسېږئ موږ ته نه مه پرېږدئ مننه ګران لیدونکو موږ هلته راغلي یاستو دا ګورئ ښایسته ښایسته ماشومان مال لرې نه ول ده مالدوی ته بتمن ورځو هلته دوی ساتریانې کولې یو دانه یې ډېر ماشاءالله تکړه ښکاره کېده څنګه یې هیمه نوم دې څه ده حاجي منصور حاجي صاحب منصور اج دې کړی ده ښه څو کاله کېږي اج دې کړی 4 کاله ښه عمره دې کړې ده که فرضي فرضي اج ده ماشاءالله ده مکتب ته ځې ښه حاجي صاحب څوم صنف کې ده 15 صنف کې ما د افغانستان کې خو 12 وو دا 3 کال ته باندې چا اضافه ویلي دي 3 کال نور باندې اضافه ویلی ده دا چا باندې اضافه ویلی دغه چا کوم یو دغه ته دلته راسه دغه نوم دې چی ده اسماعیل تا ول د باندې 3 کال اضافه ویلی ها دغه خدای وایي 3 کال اضافه ویلی د مکتب را باندې ها نه مه کوه که نه ښه ته څوم صنف کې زه 5م صنف کې ښه دا دې ورور ده منصوره نه څه شی دې کېږي ښه کاکا زوی ښه ورور دې کوم یو ده ورک دې که کوم یو ده هغه دې ورور ده دا دواړه یو ده ښه دا دې ورونه دي کوم یو در باندې ډېر ګران ده
حاجي الماس. حاجي الماس؟ او ښه دا ولې درباندې ګران ده؟ همداسې پیسې درکوي که شیان درته راوړي څنګه؟ نه چې سم نه خو اوري. نه خوشې په خوشې نه به ګرانښت په درد نه خوري. توپ توپ درته اخلي؟ او اغله توپ یې ورته اخیستی ده. ښه دغه د څه شی کېږي ده؟ دا خو کاکا زوی کاکا زوی. نوم د څه شی ده ستا؟ ابراهیم ابراهیم. ابراهیم ته څه صنف کې؟ دویم. تا خواج کړی نه ده؟ نه ولې؟ ما تر اوسه پورې ښه ته کله زیات ته له خیره؟ زه به سبا دوبۍ ته ځم کومه. دوبۍ کې اچ کوې؟ دا خو سعودي کې مې اچ دلی و. دا دوبۍ ته نو کله څوک زیات کوي؟ ځي نو ته ځې؟ او ته یې کوې؟ او هر رقم یې دوبۍ کې اچ کوې نو. او ښه ماشاءالله ماشاءالله. ستا نوم څه ده؟ عبدالمصور. عبدالمصور. عبدالمصور ماشاءالله. څوم صنف کې؟ پنځم. پنځم صنف کې. دا د تره زامن دي؟ ټول چکر راغلی یاستئ نو. ښه ستا نوم څه ده؟ فردوس. فردوس. ته څوم صنف کې؟ دوم. ها؟ دوم. دوم. تاسو خو حج کړی نه یې؟ کړی ده. څو حج دې کړی؟ څو کاله کېږي؟ څو کاله کېږي؟ شپږو کاله کېږي. ښه تاسو ټول حاجیان یاستئ نو. ماشاءالله. ها حاجي الماس. حاجي الماس دی لږ ها ته راسه د حاجي دلته ودرېږه زما څنګ کې. ښه څنګه یې حاجي الماسه؟ نوم خو دې ماشاءالله ډېر غټ ده. مکتب کې څوم صنف کې؟ څو؟ اووم صنف کې؟ ښه کورنم چیرې دی؟ کورنم دارالمان. دارالمان کې؟ د کوم ولایت یاستئ؟ ولایت ننګرهار. ننګرهار ولایت یاستئ. ښه ښه دا د تره زامن دي نو؟ دا ټول مې تره زامن دي. څوم صنف کې تا ویلې؟ اووم صنف کې. له خیره چې فارغ اوسئ کومه رشته وایې؟ زه چې یم هغه کېږم داسې بزنسمین. تجارت پیشنو کېږي. ښه هغه ته نو بی بی ای وایي که نه؟ ښه نو تجارت بخش وایي نو اقتصاد بخش وایي. ښه اوس هم تجارت برخه کې څه پوهېږې که نه؟ آمادګي داسې نه تر اوسه نه. ښه ښه زه موفقه اوسې انشاءالله. نوم خو د حاجي الماس ده ماشاءالله. هدف به دې انشاءالله غټ وي. کامیابه اوسېږئ. راکړئ لاسونه. ګران لیدونکو د حاجي صاحب وایي ډېره مخکې مصاحبه هم ترې واخیستله خو وایي اخر کې زه یو دعا کوم. نو مخکې د دعا نه خبر شوم وایي ته واده کوې؟ د هغه د حاجي صاحب ته نو دا ته څو ښځې کوې؟ څلور؟ دا څلور خلک یوه به دې اوله کړې ته یو دفعه څلور سره خم حاجي صاحب. دا کومه نو؟ ښه دې نه کمې نه کوې؟ دوه څنګه دوه نه کوې؟ نه ولې؟ دونه کومه. څلور؟ او ماشاءالله. ښه حاجي صاحب ښایي ته دعا وکړه موږ ته. سهله. زه یو دعا وکړم. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آمین. ښه دعا اوس راکړه نو موږ ته. خلاص وه راس که یو چاپ راکړه نو راسه که نه چاپ راکړه نو حاجي صاحب داسې نه کېږي نو داسې رایه نه کې بیا نه کېږي. راسه آفرین دغه ماشوم ډېر ښه دعا یې خو راکړه دوستانو. انشاءالله د ماشومانو دعا واقعا بااستعداده ماشوم. داسې ماشومان انشاءالله ښایسته او راتلونکي ښه راتلونکي لري. نوم دې څه ده؟ زلیخا. زلیخا ماشاءالله څومره ښایسته نوم. څوم صنف کې یې؟ پنځم. پنځم صنف کې. څوم نمره یې؟ دوم نمره. ښه مکتب چېرته مکتب هم چېرته ده شخصي ده که دولتي؟ شخصي. ښه دا دې څه شی کېږي؟ ته تکړه مکتب کې که ده؟ دواړه تکړه یاستئ؟ ښایي زه به یو سوال وکړم. صحیح ده؟ پنځه و شپږ څو کېږي؟ پنځه و شپږ؟ پنځه و شپږ دولس. یولس. نه دیارلس کېږي. دیارلس کېږي. څو کېږي؟ دیارلس کېږي که دولس؟ دیارلس. غلط دی که دولس کېږي. ښه تا به یو سوال وکړم. تا نوم څه ده؟
بهشته بهشته ماشاءالله څومره ښایسته نوم ته څوم صنف کې دوهم صنف کې پنځه و اته څو کېږي پنځه و اته پنځه و اته دیارلس کېږي زه وایم پنځلس کېږي دیارلس کېږي زه ماشاءالله زه موفقه اوسېږي انشاءالله چې آینده کې له خیره څه شئ انجینر ماشاءالله دا څومره دا به د ویاړ ځای چې بس انجینران ولرو ته څه شی غواړې آینده کې اوسې ډاکټره نوم دې څه ویلې ډاکټر بهشته او دا به انجینر صاحب زلیخا زه انشاءالله دعا درته کوم دواړه انشاءالله موفقه اوسېږي کامیابه اوسېږي خوشحاله اوسېږي دوستانو ښایسته با استعداده ماشومانو انشاءالله په خپل ژوند چارو کې دوی کامیابه اوسېږي او خپل هدف چې په آینده کې لري هغه لاسته راوړي له موږ سره اوسېږي نور تصویرونه هم تاسو ته د دې ښایسته پارک نه تاسو ته لرو انشاءالله ګران لیدونکو دا دلته موږ ملګري دي موږ خپل ځان ته روزه ماتی تیارو ملګرو سره راغلي یاستو خو نورې مسابقې هم موږ تاسو واخیستل دا څه وکړه ګورو چې موږ اشپز صاحب څه شی تیاروي روزه ماتی سخت وږی مې منن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ خودت مسئولیت آشپزی رو داری؟ والا دیگه چی کنیم دوستان مسئولیت به گردن ما موندن ان شاء الله که یک چیزی صحیح جور شوه بخیر. خب دکتر صاحب خود اول خوب محکم معرفی کن. سلام احترامات دکتر شیرزاد هستم از ولایت قندوز ولسوالی حضرت امام صاحب فعلا مقر در مرکز تجارتی 12 شرکت سیاحتی دارم. شرکت اینجا دیگه اعلان تجارتی بود دیگه. والا دیگه چی بکنیم دیگه اگر او را بگویید او اگر نه بگویید گفتی خود خوب صحیح معرفی بکنی خب بله من نگفتم دیگه که اعلان تیر خب خیر میشه فیصدی شو از میگیریم ان شاء الله ما در خدمت شما هستیم. والا ببینیم دوستا تقاضا کردن که اگه دو پیازی خوبش پخته کنیم برشون بخیر ان شاء الله. خب بله دو پیازه رومی زیاد نیست کمی؟ والا می رومیش که زیاد نباشه با قول پشتون قومای ما و شما که از خواین نمیکنه نی؟ ها بله خیلی دکتر صاحب این رومیش زیاد کردی یا دو پیازه یا قورمه دیگه هر چی شد هر چی که شد دیگه اینطور از ما و شما کلاگی از خود هستیم ان شاء الله دیگه هیچ کس سر ما فی نمیگیره دیگه. چند نفر شاگرد داری؟ در کجا؟ در اینجا الحمدلله جناب دکتر صاحب عبدالسمیع شیرزاد هستن. این لالاگا که ما هستن خورترک مسئولیت می باغ میگم مدارم. ها ای بله بیایجا چطور هستی؟ خوب هستم. جان جور است؟ نام چیست؟ جاهد. جاهد؟ جاهد یا مجاهد؟ جاهد. جاهد جان اینجا خودت که همکاری میکنی؟ افطار روزه داری یا نداری؟ ندارم. چرا نگرفتی؟ یک روز میگیرم یک روز نه. چرا یک روز میگیری یک روز یا بچه کلش بگیری؟ یعنی جوان بچه هستی اون ریش برو تا ببین ها؟ به افطار باز نری از پیشون خب؟ دیگه رفیق ما شدن. خب یا میگن من امروز شما می باشم. خب میگه پدرم که هستی مسئولیت نمی باغ داره. باز گفت من که شما رفیق شدم. در آخر میگم گودی پرونه برای ما بده. خب خاص خاطر گودی پرون دیگه. ان شاء الله گودی پرونه برای زیاد میتیم. والا گودی پرون راستی هم شوق زیاد داره. یا وقتا یادت میاد دکتر صاحب سه قریه را پشت گودی پرون میدویدی. واستا خانه می اومدیم از پدر لات میخوردیم کجا بودی؟ گودی پرون رو نمیرسید برات. نه والا. او را کسی که سنش کمتر بود میگیره. آفرین. اگه ما میگرفتیم ما هم بازور از ما میگرفت. چطور کنیم؟ خب یم دکتر صاحب از دیگه. سلام احترامات. خب خودم خودت نه زیاد ما کم معرفی نکنید در روی کم معرفی کن. اسم ما دکتر سمیع اسلام. شیرزاد تخلص میکنم. تخلص میکنی. کدام رشته رو خوندی؟ من استوماتولوژی را خواندم. دندان دیگه. طب دندان. خب خودت دیگه من یک وقت وظیفه میگرفتم یک جای. باز بخش رفتم یک جای بخش استوماتولوژی یک کلینیک بود دیگه. که بخش مارکتینگ نفر کار داریم. باز وقت من معسلم بودم. با پول سخت ضرورت میباشه دو وقت نه؟
باز اوج رفتیم بخش مارکتینگ گفت من نفر ضرورت فقط نفر پیدا کو که دندان ضرورت داشته باشه و ما برش دندان جور کنیم. با دو اتاق که اومدم بچه‌ها را گفتم من شما خیلی که ما همکاری کنین همین فیصدی رو تقسیم میکنیم. نفر گیر کنین دندانش بکشین. ما میریم در کلینیک و نفر معرفی میکنیم فیصدیش تقسیم. خودت چی رقمی که رقم کارا رو نکردی؟ نه ما خو خیر فاکولته را خلاص کردیم دیگه آمدیم از کندوز اینجا به خاطر دوره ستاش در شفاخانه تخصصی استوماتولوژی دیگه از ما خو بخش مارکتینگ نیست خود ما بخیر باز دکتر میشیم دیگه کشیدن شروع کرده یا نه؟ کشیدن دندان کشیدن بوقا کارا را خو میکنیم خو مسلک ما هنوز یک دندان در سر من مونده. مسلک ما دندان در سر نمی باشه دکتر صاحب. در کجا می باشه؟ با قول مردم عوام ما شماری میگه از دکترها یک دندان در سر ما نمونده. ما تو گفتیم البته یک دندان در دندان ما نمونده. برادر دیگه. بله خودت نمیمونه. غیری میریم پیشان میکشن. بگی بکش دکتر صاحب خدا بیغم میکنه. نه تداوی نه دیگه بکش. هیچ جور نمیکنه. هیچ جور نمیکنه. نه. فقط خراب کردن. حالا چی بگیم خدا هدایتشون کنه. آمین. دایی راست نه ان شاء الله ما جور میکنیم. خب خیر امروز چطور است شاگرد تو خود بخش شاگردیش هستی دیگه؟ استاد ما است دکتر صاحب دیگه ما شاگردیش گرفتیم. از کچل تو تکدن معلوم میشه که شاگرد لایق نیستی. نه به خاطر که ما ایرا به روش آماده میکنم روش که است این کچولش کلان میه روش خوردی؟ خود صحیح خوردیم این می برابر روش است اینطور است یک کچول یا گپ دیگه است لالا فواد جان دیگهش برابر ما شما یک مطلب شنیدیم نه که میگه همین استاد شاگرد که خیس استاد شد دیگه مجبور استاد خپ خدا بگیره ما گوشت میده کردیم برای دو پیازا پیازا جور کردیم برای دو پیازا رو میره جور کردیم برای دو پیازا اینو کچولو رو جور میکنن بر روش نه واسه کنین بیندا شما همین کسایی که روش یاد دارین یعنی ببینین همین با روش کچولو میرقم میده میشه همین قمیده میده بیاز دیگه جنگ نکن خیلی کامرامینم تا روش نخوردن اصلا روش که است بیخم پوست چم جدا نمیکنی از کچولو دقیقاً فقط کچولو من خودم آشپز هستم بگی استاد فقط هم کچولو را میشوین آفرین کچولو شاگرد خود باشون باید کچولو را میشوین میمونن بله حالا ما خو در اول ویدیو گفتیم که ما یک دونه قرمه جور میکنیم یا دو پیازه خو هر چیز جور میکنیم یک چیز مزه جور کنیم ان شاء الله امروز ما گوش نشدیم زیاد ان شاء الله شما مهمان ما هستین زنده باشین بخیر باشین خب این گوشت خو انداختن اینجا ما مقصد کمک آشپز هستم نه انشالله دستم زیاد برکت داره این سعی کن نصف گوشت دیج است خراب شده بانی با جور است میگم دست هر کدام خب یعنی آشپز ما نصف گوشت خویش انداختن نصفش هم دوج است ما دیگه منتظر می باشیم تا افطاره که بخیر دو آشپزا چی تیار میکنن با افطار هم نشان میتیم براتون که استعداد از دو آشپز ما یکش می نه نه میگه خب او قصه شباس مشکل دیگه هم هست لالا فواد جان ما تقریبا حدود 8 ماه بالاتر میشه دیگه خانه گرفتیم در خانه هستیم اما متاسفانه تا هنوز دیگ نکردیم خیلی امروز چی پخته کنی دیگه والا دیگه توکل به خدا دیگه امروز در گردن ما این مسئولیت انداختین دیگه یا شوله میشه شروع میشه هر چی که برآمد دیگه یا اوی یا للمی باز دوستان میبینن دیگه یک آدمی که بعد از 8 ماه آشپزی کرده باز آشپزیش ببینین برام هستم امروزتون خیر ان شاء الله خوش شدین دوستان ما منتظر میبشینیم با دیگ بخیر که تا شام افطار آماده کنن این دو آشپز ما خیر است کم کم یاد دارم که آشپزا کمک میکنم شما با ما باشین تا افطار ان شاء الله در افطار هم به شما تصویر می داشته باشیم خب از آن است گران لیدون که اوز هم از آن سو از آن داد دکتر صاحب بله صاحب بله ان شاء الله نان ما البته تقریبا تیار است دیگه دیگ تیار است فقط افطار میکنیم یک دعا کنین دیگه
کامران چی میکنیم با خدا شما؟ لالا فواد عزیز به نظر شما اینجا چطور یک خواهند کرد یا نه؟ والا زیاد خوان کرد. دورش چی میگونی که بسیار خاطرات جالب داشتیم نه؟ از قبیل شکستاندن دست دیگه بخار ترکی خراب شد و والا اینطور است که ما پیشتر برات گفته بودیم که 8 ماه میشه ما تقریبا هیچ دیگ نکرده بودیم نه؟ همین تو خوب شد که با تمام خاطراتش بود نه؟ بگه مگم عوام زیاد سرد است دکتر سیم هوا خیلی سرد است. اینطور است که ما و شما الحمدلله خوب یک دو پیازه جور کردیم نه؟ در یه هوای سرد که سمت خوب میده کش میکنه شا گمش که ما هم خیلی هوا سرد شد دوستا گشنم شدیم. خیلی ببینید دو دانه جوان یا بسیار همکاری کرده که ما دیگه ما روزه را افطار میکنیم شما هم دیگه افطارتان بکنین. شما حتما دیگه اتاق گرم شین ما ساعت بان ما هم گرم شیم دیگه نه. نانم بخیر باش که بخارش برای اورم. خداحافظ. دوستان عزیز تشکر که تا این دم با ما بودین. مننه دوستانو چې تر دې وخت پورې موږ سره وي تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم زه فواد نادري د فواد نادري چینل تاسو مخ حضور ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. الله مو مل شه.